ټولو ناول د افغانستان کرکټ مینوالو ته ډیره زیاته مبارکي وي چې په څلورم اوډیای لوبه کې افغانستان بریا حاصل کړه او د سره سیریز هم د موږ په نوم شو د 3-0 نه او د صدیق اتل او د ابراهیم زدران مینوالو ته ډیر زیاته مبارکي وي چې دوی دواړه بیرته خپل فارم ته رالو. صدیق اتل یو ډیر بهترین پرفارمنس وکړ نو د میچ طرف تر اعظم آیلند دلته ټاس وګټه افغانستان ته بیټینګ اول ورکونو که هم ګورباز زر وکټ خپل ورکړه خو د صدیق اتل او د ابراهیم زدران ترمنځ یو بهترین پارټنرشپ وشو چې 201 درس پارټنرشپ د دواړو لوبغاړو ترمنځ یو هایست ټوټل سیکنډ انینګ پارټنرشپ او بیا ابراهیم زدران اول خپل سلیزه کمپلیټ کړ یو سلو رنزونه ابراهیم زدران جوړ کو خو صدیق اتل سټیل په کریز باندې ولاړ او د انینګ ډیر مخه ته بوته یو سلو څلويخ منډه صدیق اتل دلته جوړ کړي نو همدغه ایکسپیکټیشن د صدیق اتل نه ټول همدغه امید چې یاره صدیق اتل داسې ښه پرفارمنسونه ورکړي په ورلد کپ کې را روان لوبو کې چې همدغه سیدای ځلیږي نو د هر یو مینوال به دنه خوشاله وي او د پرفارمنس نه ډیر زیات په د باندې فخر کوي. نو په بالینګ کې زه خبر وکم د 203 ټوټل ټارګټ مګ ور کړی او د تایلند کې بالینګ کې زه خبر وکم راشد خان یو ځل بیا تقریبا په دغه درې میچونو کې راشد خان 12 وکټ واخیستې یو ډیر غټ اعزاز د شپږ وکټ 3 وکټ بیا په نن لوبه کې هم 3 وکټ ور سره یامین احمدزئی چې زمونږ دومره امید په د باندې نه خو زمونږ د امید نه ډیر زیات ښه پرفارمنس ورکړ 4 وکټ واخیستې په لس اورو کې یو اویا منډي ورکړې نو آل اور که زه خبر وکم دا یو ټیم پرفارمنس د ټولي لوبډلې یو جوائنٹ پرفارمنس او اتفاقی پرفارمنس د ټولي لوبډلې او افغانستان دا لوبه وګټله د سره دا کوم سیریز یو د آیلند په وړاندې دا تقریبا د 3-0 نه افغانستان په خپل نوم باندې کړو. نو را روانو لوبه په باره کې ما معلومات درکړی چې شلاوریز لوبې لرو دغه سیریز نه پس د هند سره یو هفته 2 هفته مخکې ما په دغه معلومات درکړی او دغه سیریز چې دی بیا هم افغانستان کرکټ بورډ کنفرم کو. تاسو څه رائے دی په کمنټ سیکشن کې اتمن را سره شیر کړئ او ویډیو تر اخره پورې ګورئ.